السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې یو ځای په کوټه کې بیده ولم، یو چوغک او مرغۍ وله نارې یې ویلې. نو بیا چې دا په هغه یو غار ننوتله، ځالۍ یې ووایي مثلا یا د دې خپل د استوګنې ځای و، دی وایي زه ورپورته شولم په هغه غار و، په هغه ځالۍ کې مې دغه ورکښېښول، یو ټوکر کښېښوی کپړه و ګودړان. نو دی وایي زما هېره شو، پنځمه ورځ بعد را په یاد چې ورلمه چې هغه شی مې ځناسته کړی، مرغۍ مړه سوې وله. دی وایي زه ډېر خوابده یم، اوس داسې اشاره وښایي چې زما کفاره د دې جرم سي. محترمه فقهای کرام وایي چې هغه حیوان چې ضرر نه رسوي او نه پاکې ګټې وي نه ضرر وي، د هغو وژل دا مکروه دي، حرام دي، لکه حدود او دغه رنګه کشپان، چنګوښې، داسې نور شیان. نو هغه حیوانان چې هغه ضرر نه رسوي د هغو قتل نه دی روا، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه یو روایت دی چې هغه حیوان چې بې موجبه مړ کړول سي، یو خوا ضرري حیوانات یا خو نو روا دي، هغه حیوان چې بې موجبه مړ کړول سي، نه د خوراک دغه مطلب کې پکښې وي او نه د ضرر. اوس یو حیوان دی پسه دی حلالوي، نو خوا د خوراک دپاره حلالوي، وایي هغه حیوان به په ورځ قیامت الله جل جلاله ته عرض وکړي چې دا زما وینې ولې د ناحقه توی کړې، بیا به الله جل جلاله د دې دوه هغه په مابینځ کې فیصله وکړي. موسوعة الفقهیه جلد 22 صفحه 323 قتل غیر الادمي. نو محترم عمر بن خطاب راتنو څومره جلیل القدر شخصیت و، ده به کله کله ویلو چې آیا عمر په دې حال کې په دې کیف کې بیا نکیر و منکر ته ور نه دي خطا. خو چې ته یې وفات کړه سو، بیا یو صحابي په خوب ولیدی، د صحابهو خوب حجت دی، د صحابهو خوب دلیل ګرځېدلی سي. صحابي ورته ویل څه حال دی یا عمر بن خطاب؟ ده ورته ویل الله وبخښلم. ول په څه شي وبخښلې؟ په د خلافت یې وبخښلې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملګري یې وبخښلې؟ ول نه، په هېڅ شي نه یم بخښلې، صرف په یوازنۍ په مدینه منوره کې زه را روان وم، په یو کوڅه کې یو کوچني مرغۍ ښکار کړې وم، هغه رانیوله، ایله مې کړله. نو الله جل جلاله راته وویل چې زما پر مخلوق دې رحم وکړي، پر تا به رحم وکړم. نو محترمه دا یو جرم سوی دی، نو چې دا ندامت پښیمانتیا ښکاره کړې ده، بس الله بخښلی، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي اتعب من الذنب کما لا ذنب له. هغه څوک چې د یو جرم څخه توبه وکاږي، هغه داسې دی لکه هغه ګناه چې نه یې کړې. په آینده کې بیا احتیاط کوه، استغفار ووایه لس واره، الله جل جلاله دې له موږ سره وبخښه، الله دې په دنیا او په آخرت کې عوضونه درکړي چې تا دومره نرم زړه دی چې د یو حیوان پر مرګ باندې دې زړه درد کوي. خو داسې انسانان سته، د حیواناتو قصابیان یې رایستلي دي، حیوانات د قاتلان دي، ادمکشان دي، هغو ته دې الله هدایت وکړي. که به الله هدایت نه ورته کوي، الله دې ملکونه ځین خلاص کړي. نو اوس خلک د انسان په وینه نه مړېږي نه هغه اوبېږي. یو چا یو وخت ویل ول یو نفر ول چې زه په شپه روز کې مړی نه وکړم خوند نه راکوي، دا د ده یو فطرت خوی ګرځېدلی و. نو الحمدلله چې درد در سره سته او رحم در سره سته. واقعا تا پرون چا ماته سویان راوړي و ښه وخت مخکې، نو دوی جنګونه سره کول. پرون ما طالبان ته مال دا یو سوی را حلال کړي چې دې حلالاوځي ځین د کوښښ شولم یقیني مال یا رب، خو ستا بچې ده چې دا شان دې موږ ته را حلال کړي دي او اجازه دې هم د حلالېدلو راته کړې ده. یا رب په دې کې ستا خپل حکمت دی، نور خو نو زما او د دغه حیوان څه فرق دی؟ خو دی هم دغه ستا مخلوق دی، زه هم ستا مخلوق یم. نو نه شوم یې کولی چې ورته وګورم. الله دې موږ تاسو ته رحم راکړي، الله دې زموږ تاسې زړونه له رحمه ډک کړي. نو داسې انسانان شته چې هغو د انسانان مرګ کسب جوړ کړی ده، پیسو په مقابل کې انسانان وژني، انسانان اختطاف کوي، انسانان اجیره قاتلان دي. دغه به څه کوي؟ یقیني ستا چې کوم ځای کې زه اوسېږم، یو چا ته 100,000 روپۍ ورکړه، څوک درته وژني، د دوی به څه حال وي؟ نو الله دې رحم در باندې وکړي. والسلام علیکم ورحمت الله.